السلام علیکم ګرانو دوستانو. په زلخاک پاروکي له بزګرۍ څخه تر نړیوالو میدانونو پورې څنګه ورسېدی، کرکټ یې څنګه پیل کړي، د کرکټ څخه مخکې ژوند یې څنګه و، ټول معلومات په همدې ویډیو کې در کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان چټک توپ اچوونکی په زلخاک پاروکي د 2000 کال د سپټمبر په 22مه په بغلان ولایت کې زیږېدلی دی. هلته یې په خپل کور کلي کې د غریبۍ ژوند تېر کړی دی. نوموړي تر 2014 کاله پورې په خپل کلي کې بزګري کوله، خو له بزګرۍ ترڅنګ یې شوق هم پالی، کرکټ یې هم کوی، کورنۍ هم د کرکټ مینواله وه. خو د په زلخاک پاروکي شوق یوازې دا نه و چې یوازې په کرکټ ساعت تېر کړي، بلکې یو ستر هدف یې درلودی. هغه د افغانستان په لوبډله کې د حمید حسن شاپور زدران او نور لوبې کتلې وې. همدا و چې خپل منزل یې ملي لوبډله ټاکلې وه. نوموړي خپله مبارزه جاري وساتله او یوه ورځ یې دومره استعداد پیدا کړ چې د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي خالقداد نوري هغه وستایي او تر کورني کرکټ پورې راوستی. همدا و چې پاروکي 19 کلنې لوبډلې ته راغی او د 19 کلونو اسیا جام نړیوال جام کې خپله وړتیا وښوده او ورپسې له لږ انتظار وروسته ملي لوبډلې ته واخیستل سو چې په خپلو وړتیاوو یې ځان ته ځای پیدا کړ او د هند پریمیر لیګ کې هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې له ځان سره واخیستی. پاروکي تر دا مهاله اووه ورځنۍ یا 500 اوریزې لوبې ترسره کړي دي، 14 ویکټې لري. په 14 نړیوالو 100 اوریزو لوبو کې هم لوبېدلی دی چې 18 ویکټې لري. د هند پریمیر لیګ یا IPL کې هم 3 لوبې ترسره کړي دي چې 2 ویکټې لري. دا و د زلخاک پاروکي په اړه باندې معلومات. که دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.